کې وخت څنګه غټېږي وای لورې چانې کله د ستوني تېرېږي دغې خلکو خو لا تر اوسه څه خبر رانغی خلک به ماشي غټېږي ماشومان خو نه دي غم خو دغه دی چې ماشومان نه دي خټه پټه دنیا بهر وتې ده خدای خبر شه چېرته لاړه چې څه شوه زنده‌باد طوطيګل زنده‌باد 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 دلته خو ټول مرتباد خاندي پیدانې که خاندي څه دي هغه مخامخ په پوله کې را روان دي طوطيګل زه ستا ته انعام درکړم دا کول دا ستا انعام مالدین خان زنده‌باد مالدین خان زنده‌باد ودګورئ بابا لوی فساد جوړ شوی ده جمعې څه فساد د خلکو ته نه ګوري ټول ستاسو ته ګوري ټول ستاسو تماشې ته راوتي دي غټ تماشا very very big تماشا میرے پاپا بیا څه چل شو او چې د کور نه بهر راوتې ده دا خو به چاته کور کې معلومه شي کور کې صبر کور ته ځان رسوئ چې دا خلک به تاسو سترګو کې وخوري باري پاپا دلته خلک هم خوري کور کم وطن کې چې خوراک کمي هلته سړي مو خوري صبر کور ته ځان رسوئ Hurry up! Get to my tip! Right, 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 left, 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 right, left. تاسو ब्रेकफास्ट زما مطلب کې نشته کوي نو موږ زړه ته نه کېږي ولې واسطې صاحب څه تکلیف ده زموږ زړونه بند دي ویری سټرینج لندن کې خو داسې نه و لندن کې به خلک د دې خبرو پروا نه کوي خو دلته په دې خبرو مرګ ډوبلي کېږي انکل زما د قام په اتلسمه پېړۍ کې نجلۍ چېرته بې څادره او بې پړوې د کوره نه ووتلې چاچی دا د کمې زمانې خبرې کوي بچ کمال الدینه بچې تا خو به وایې چې ما په لندن کې خپلو بچو د خپله پښتو ښودلې وه نو دا ستا هغه پښتو وه په کلارې کښېنه بېبې دوی لا نابلده دي چې څه ورځې تېرې شي نو په خپله ځای له راشي دوی چې ځای له راځي نو موږ به ځای ته رسولي Good morning, Uncle. Good morning, Grandma. دا جنیا کوي کوم تېروي وځې هغه ته سلام کوي په انګریزۍ کې نو زه مرته د ځان غوندې پیرانګی ښکارما څه چل دی ګرانما یا بچیا تاسو خو ځانونه وشرمولو دا ځان جاله کور کې د بهر وته نو تاسو غټه نه کوله ګرانما ستا پښتو ډېره ښان ده ما سره اسانه پښتو کې خبرې کوه پلیز وخلا اوس دې زما په پښتو هم نه پوهېږي ښایسته دې وطن ته راغلي نو د دې وطن په روش په چلېږئ او په دې کلي کې خو بیا 70% ډېره پابندي ده دا په بلې لس منلی انکل دا جهالت دی چې دا جهالت دی نو بیا تاسو د جاهلانو راپرېولې خبر دا وي چې تاسو خپل وطن ته لاړ شئ خپل وطن This is my motherland او دې وطن ته زه د اوسېدو په خیال راغلم شیرالي او د دې وطن د اوسېدو خپلې قاعدې او طریقې دي انکل د دې وطن د اوسېدو طریقې 50 کاله پته 50 کاله مخکې داسې وې کمالالدینه آی سی لکه خو 50 کاله پس هم ستاسو ژوند کې څه فرق نه دی راغلی دوی مطلب څه دی د دوی مطلب why didn't Rome do as the Romans do اغلطي شغلطي راته مو وایه بچیا که په حیا او عزت کې وخت اړوئ نو دا مو کور دی که نه یې مخه مو خپله را دا زموږ ستاسې پپا مریم خور موږ د دې ځله ځو د دې ځای نه ستا هغه پلار نه شي تللی ځکه چې اوس موږ راغلي یو دلته ولوسي لورې ترې دا پوه ځان ته کړه دم د لاسۍ کا او ښه په زور دې پوهه کا زم پاپا